تباه شوم برباد شوم د رزق ذریعه مې ختم شوله دلاور له مې سامان راوړو او په خر باندې بوج دومره سیوا کو چې اخر یې مړ کو. یاره وره خفه کېږه ما. یو سړی چې په انسانانو ظلم کوي نو هغه د ځناور څخه ښکاري. ظالم چې په هر ځای کې او هر څوک دی الله دې تباه او برباد کړي. تاسو هم زموږ سره ملګرتیا وکړئ که نه ځکه چې نور څومره حق پرست علما دي هغوی زموږ سره په دې تحریک کې برابر ملګري دي. زما شکر دی زما خو دا ټول افسران بابوګان او ټول سرکاري خلک ډېر قدر کوي. الله دې د دوی قدر وکړي. تو هسې لیونی یې مازغه دې خراب دي. خیال کوه د ځان قلقلا خان مه جوړوه چېرته څوک دې بمبنه کړي. عقل خان وروره دا راته ووایه ته خو ځان ډېر هوښیار ګڼې خو دا خلک ولې دومره بې غیرته شو چې دوی د دلاور غونته کې بدماش په اشارو باندې ګډېږي. ګوره اجاز خان وروره ښه کوي ځکه چې چا هم د ظلم او د بدماشۍ خلاف اواز اوچت کړی دی نو هغه همیشه د خپلې وینو په دریاب کې ډوب شوی دی او خپل مور او پلار او بچي د اوښکو او د ژړاګانو په سمندر لو کړي دي. پرېږده ماړه ما خو وې ته ډېر هوښیار سړی ته هم د بوزدلانو او د دلګانو مشر وختې. ګوره لیونیه زه د خپلې ذاتي پیدې دپاره هوښیار یم. ګوره قمقله بدماشان ظالمان او رشوتخواره مه چېړه که ژوند کول غواړې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له خیر خیریت دی؟ ته په دفتر کې وروره؟ او دلته زما یو فایل خطی دی او 15 ورځې پسې لاړم او رالمه او څوک یې رانه لګوي که څه چل دله درځي راته وښایه. اهرورا آسان چل د تخیمه نن لاندې پرې په وړو به کوشي دغه مخامخ دفتر چې دی دې کې یو سپین ږیری ناست دی او خود په سپینه جامه کې دی غټه غټه ږیرې ده 1,000 روپۍ به وله ورکړي پاکه ساعت به دې غونډ کار وشي دغه مه به خلاص شي. بادشاه شي خدای دې خوشحاله کړه دا خره چې چل دی راته خو د کار روزګار یې وایستمه 15مه ورځ مې ده هره ورځ راځم روزګار هلته مې کاروبار خپل خراب شو. د دغې نه غیر پنشن نه کېږي دا 1,000 روپو کې غټ کمال دی دا وله ورکړه دغه سپین ږیری غټه غټه ږیرې چې بالکل بالکل د له ورکړه پاکه ساعت به دې کار. الله دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله. اجاز خانه زه او زما سره دا د مختلفو علاقو راغلي بیدار ځوانان دي مونږ ستا سره د ملاتړ اعلان کوو ستا د تحریک چې دا به دا قوم چېرته هم هېر نه کړي. ډېره مهرباني سر او څومره چې تاسو راغلي یې کم ځوانان یې کم ینګ جنریشن یې ما چې څومره هم سټرګل کړی دی د دې بېوسو خلکو دپاره د دې یتیمانو دپاره چې کوم ما ادارې کولو کړي دي انشاءالله زما خپل یو میشن دی او زما سره صرف تاسو سپورټ پکار دی ځکه چې زمونږ چې څومره هم پرابلمز دي هغه زمونږ ایجوکیشن دی نو انشاءالله زه غواړم دا چې زه د خپل قوم د خپل ینګ جنریشن د تعلیم په لاره باندې بوځم نو چې زما سره څومره هم کېږي انشاءالله زه خو ما خپل یو ریسک اخیستی دی راوتی یم او زه اصل کې غواړم چې د بدماشانو ظالمانو او د دې رشوتخورونو چې کوم دی د خپل بچي د خپل ماشومان او د خپل کلی ولس چې کوم دی د دونه صفا کما. الرحمن الرحیم زما رونو او غیرتي ځوانانو زمونږ د تحریک مقصد په ځوانانو کې بیداری را پیدا کول دي. مشران خو راله هسې هم بدماشانو او ظالمانو د غلامۍ په ژوند مجبوره کړي وو او رشوتخورو د دفتر په چکرو کې اخته کړي وو او د خپل کار او روزګار یې ویستلي وو او د رشوت ورکولو په ضلالت یې ذلیله کړي وو. خو زه دا غواړم چې نور د غلامۍ او دا ذلیله ژوند نشو کولی. ظالمان نه منو بدماشان نه منو شرخاران نه منو. اجاز خان وای چې جمعګل استاد زما سره ملګری شه خو نه د هغو سره ډاکوان او بدماشان او رشوتخوارو خلاف خو اجاز خان دی او دوی زما ثبت کړي دي. زما چې دا پیسې د اولنۍ صدقه ده که نه دا ماته ښه میلاو شوه
د الله ډېر احسانونه دي رحمتونه دي خرچې 10,000 روپۍ په دې کېده او 10,000 روپۍ د پاسه 1 लाख روپۍ شوې لاک روپۍ شوې د اولنۍ چند داسې کومه چې ځانه مې موبایل او دا نور پیسې دا به نور کارونه د کم څه ارمان دی جمعه ګل استاذ چې ډېر مال دولت در سره وی نو څومره به ښه وی چې 4 ښایسته ښځې دې ځان ته په نکاح کړی وی مولانا صاحب سره سره غواړئ چې خپله زندګي غواړئ خو ځان د خدای هلاک سړی یم ما له چا سره کړي چپ شه دا صدقې پلاره یوازې په تا کېږي که مونږ هم کېږي مونږ هم غریبانان یو راوباسه راوباسه دا قیمتي موبایل دی راواله ځان یې زه باید لاره شاته ونه ګورئ سیده د شابه خدای دوی تباه او برباد د څه د کار غټ انتظار مو ته کړی و دا پیسې دوی رانه وتښتولې څه وکړم خو سوال ورته وکړم څه چل وکړم خدای تباه کړي چې تباه او برباد شي دا حل دی څه وکړو یا الله خدای تباه او برباد کړي دا سوال